یو وخت به چې په کدو باندې ملکونه ورانول یو وخت به چې په کدو باندې ملکونه ورانول دا اوس راته راوګوره چې غورځېږم او که نه. سلامونه. ژوندي دي هغه خلک چې هغه د غرونو سفر کوي او هغه دې آب و هوا ته راځي چې خپل چې کوم لنګز دي سینې دا چې کوم سیستم د وینې سیستم دغه صفا کوي. دا د پښتونخوا هغه علاقه ده چې پای باندې پښتنو ډېر زیات هغه نشته کنټرول یې نشته قبضه یې نشته او د دې نور قومونو اکثریت پکې زیات دی نو ډېر ښکلی پاک ساتلی دی ډېر ښکلی شین ساتلی دی او زه تاسو ته هم وایم چې خامخا راشئ دا مشپوري ټریک کم چې کم دی هغه دی موږ راغلي یو د واټ ټریپ نه د ډاکټرانو سره نور کولیګ سره تاسو هم په خپل روټین کې لږ ټایم خامخا وباسئ. دا هغه هر کس چې هغه ډېر زیات مصروف وي د هغه دپاره داسې اوټینګ ډېر زیات ضروري په دې باندې وي چې د هغه نروس سیستم چې کوم دی دماغي چې کوم نظام دی هغه لږ ریلیکس شي. السلام علیکم. دا د فیض وخت یو ته لږ ډېر هغه شوم ځکه چې موږ یو ځای کې 40 منټ ویلي او دا لاړو تراویح شروع کړې. تراویح دې کولې؟ تراویح نه دروځه خو تراویح نه یار زه خو حق حیرانوم کانه مې خوړه او بیټه مې کانه خوړه موږ داسې پرېښودو ما د کال کوسټرو ته ولاړو. نو فیض څنګه چل دی خان؟ خیر دی شکر دی. نو ستا د ټریک باره کې څه ټریک ډېر زیات زبردست دی او زه تاسو له دعوت درکوم چې تاسو دې ته راشئ او زندګۍ نه خوند والئ. دا پښتو چېرته زده کړې ده؟ پښتو مې دلته زده کړې ده پېښور کې او دا ټول کوم پښتو مې زده کړې ده دا تقریبا شپږ میاشتې کوم زده کړې ده. اول ورځ چې زما دلته وه پېښور کې که نه زه چې بیډ باندې ولاړ ایز ا ډاکټر ما ته خپل کوم کنسلټنټ او پروفیسر سره وایي چې بچې پښتو کې ووایه. زه حیران شوم چې دا سر څه وایي ما ته خو شکر الحمدلله دا مې کوشش وکړو اوس زه پښتو هم ویلی شم پیشنټ ګایډ هم کولی شم کاونسل هم کولی شم او ما ته هېڅ مسله نشته کې پي کې پېښور کې چېرته مسله نشته. تاسو په دې خبره باندې څنګه محسوس چې تاسو پښتو زده کړه ډېرو ډاکټرانو له نه ورځي تاسو زده کړې ده په دې څه یاره دا ډېر ضروري خبره ده که نه چې نور کې هر قسمه چې کوم ډپارټمنټ چې پکار ده چې هغه خلک چېرته کار کوي پکار ده چې هغه خلکو کوم لوکل لینګویج د هغه خلکو ته ضروري ده چې هغه افیشل ته ورځي که نه خو خاص کر دا کوم میډیکل فیلډ ته دې کې پکار ده چې ډاکټر ته مینیمم ډاکټر ته خو خامخا پکار دی چې هغه کوم لوکل خلک دي هغه لینګویج دې ته چې ورځي دا ډېر زیات ضروري ده چې ډاکټر صاحب خلکو مې لینګویج نشي ویلی هغه کم پیشنټ سي هغه ته به ډېر زیات تکلیف کېږي. داسې چې کم خلک هزاره کې پاتې کېږي یا ډي خان کې پاتې کېږي هغې ته هم پکار ده چې هغې کم لوکل لینګویج د هغه زده کړي دا ډېر زیات ضروري ده. تاسو له څو ژبې درځي اوس؟ ما ته شپږ 15 ژبې راځي. ټول نه خوږه پکې کومه لګي؟ خوږه کم ژبه ده هغه پښتو. ها زنده‌باد زنده‌باد. ولې دا سفیان د پښتو زده کړل د پښتو مله ډېر زیات خوند نه کوي ځکه دا ډي خان نه راغلی دی او داسې خلک چې هم پښتو زده کړي نو دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده ځکه زموږ دا ژبه چې کومه ده څه ټایم مخکې په ورکېدو وه خو اوس یې خلک یې زده کوي د تعلیم حوالې سره د پوهې د حوالې سره په دې کې کتابونه ولیکلی شول په دې کې پی ایچ ډیز وشول ډاکټران اوس پښتو زده کوي چې موږ مریضان پوه کړو دا هم دپاره د خوشحالۍ خبره ده. دا دوه ملګري میلاو شو یو مردان والدي یو ابټاباد کې پاتې کېږي یو ډاکټر صاحب دی په دې موږ باندې اوبه وڅښلې یو جهان مننه. په باره کې زما دا خپل کم دا ده که نه کم اکسپیرینس هغه دا ده چې کم فار ایگزامپل یو لوکل لینګویج ده یا نیشنل یا انټرنیشنل لینګویج ده چې هغې کم خلک چې کم ژبه وایي هغې خلکو چې چېرته اکسپټنس وي که نه بیا هغې علاقې کې خلک بهر نه راځي هغه داسې کې فار ایگزامپل چې هغه بیا هلته بزنس هم کولی شي هغه هلته جاب هم کولی شي دا ټول هغه د نور خلکو دپاره چې کله اسان وي که نه بیا دا بیا یو سکسسفل کم نیشن سکسسفل کم قوم یا هغې د غټه نشاني ده که نه کم علاقې کې بهر نه خلک نه راځي بهر نه خلکو د جاب نه میلوېږي بهر نه خلکو ته هلته خلک بزنس نه کوي یا کولی نه شي ډیو ټو ملټیپل فیکټرز This is a failure of that very. دویم دا دی چې خلکو ته دا ژبه نه ورځي دلته خلکو د لپاره د کمیونیکیشن ډېر زیات ډیفیکلټ دی ځکه چې دلته که مونږ کم عام خلک یې که نه پېښور کې یا دا کم ایریا ده دا نادرن فیبر دلته خلک اردو باندې نه پوهېږي بلکل
او دا یو غټ ډرابیک د پکار دا چې د خلکو ته اردو ورزي هغه خلکو نور کم خلک دي کم دلته راځي هغه د پر ډیر ضروری دی چې هغه پښتو زده کړي دلته بیا هغه ته په خپل هم اساني کیږي او هغه بیا ډیر اساني سره خلکو ته گایډ هم کول شي نو هغه چې چرته جاب کوي بزنس کوي هغه بیا نور خلکو ته کم الته کم راځي هغه ته تکلیف نه کنه فار نه په ډاکټري هغه ته پښتو نه ورځي او پی ډی کې ناسي صحیح شو کنه په خبرو او پی ډی کې ناسي هغه ته اردو پښتو نه ورځي بیا پیشنټ چې یو باړه ناراضي قریب ټیک ده کنه هغه چې اتیا کالو د عمر ادي راضي هغه څنګه خبره کوي د مریض د سره دا ډاکټر سے بل ته څنګه به کوي سیم هیل ټرو for the other regions د خلکو نه د زم د قوم نه زم د ماشومان نه د جبه هیر نشي خو بل جبه د کول چې کم دي کنه د مهارت د سکل بالکل دا چې کم دي کنه څنګه چې بندا ډرایوریز د کوي څنګه چې بندا ترکانیز د کوي څنګه چې ډاکټریز د کوي څنګه چې جهاز الوتل د کوي دا شانته موږ له پکار ده چې مختلف قسم جبه چې کم دي دا موږ از سکل از مهارت از د او چې کله ته یو سکل از د کې نو ستا چې کم پروډکټیویټي دا غا سیوا شي ستا چې کم د وخت قیمت ته غا سیوا شي یو کس ته اغلا شپږ جبي ورزي داغه د غنټې قیمت په ډیر زیات سیوای په جواب کې په نسبت داغه چې اغلا درې ورزي تاسو به کتلی اکثر صرف د ترانسلیټر د جابز روزي په افغانستان کې براوته وز دا چم وارز ایریاز یالته کې راځي هغه کې صرف دا چې انګلیش ورل ورزي پښتو ورل ورزي او د انګریزانو او د پښتنو ترمنځ صرف د ترانسلیشن کول او هیڅ کوم دی 15 لک شپږ لک روپۍ تنخواګانې ورکړي دا سکل نو پکار دارا چې منګه خپل جبه هیر نه کو او نور جبه منګه سره زده کو دې بره کې یو بل تاسو د ساينټیفیک خبره کوم کنه دا یو ساينټیفیک دا د ریسرچ دا کنه چې یو کم مشوم هغه میکسیمم اټ ا ټایم 3 جبه زده کول شي فار ایگزامپل چې بچپن نه چې هغه ته تاسو کوشش وکړئ هغه 3 جبه ایزلی زده کول شي او داسې کم مشومان هغه ورنه برین کې یو ایریا دا هغه انټيليجنس سره ډېر زیات ریلیټډ د مونږ وایو ورنکس ایریا داسې خلکو کې کمی هغه کې ورنکس ایریا بیا غټ جوړیږي او هغه کې کم کمیونیکیشن سکلز یا پرابلم سالوینګ کم سچويشن دا ټول هغه کې دا سکل زیاتی دویم دا دی چې یو کم مشومي یو کس چې مخکې نه یو خپل یو جبه یې ځکړي هغه نه پسته بل یې ځکړي هغه نه پسته بل یې ځکړي د کې بیا ډیفرنٹ ورنکس ایریا جوړیږي this is also helps in their intelligence ها مطلب لکه د ډاکټر سي مطلب دا چې تاسو یو جبه زده کوئ نو تاسو په دماغو کې ورنک ایریا سیوا کیږي او هغه تاسو په انټيليجنس کې تاسو په دانایی کې تاسو په عقل کې سیوا والے راولي همدا سیده بالکل دا سیده دا موږ سره بل ډاکټر دی چې دله هم پښتو نه وتله دا نه به تاسو کو ډاکټر صاحب تاسو پښتو زده کړه پښتو باره کې مو خیال لري او تاسو دلته نه راغلی تاسو پښتو باره کې څه خیال او بیا را لې بیا څه هو حقیقت زما دلته 3 کالو شو چې په پېښور کې او هغه نه مخکې د یو ځلوم دلته نه وراتله زما فرست ایکسپیرینس وو پېښور کې زما خپل خیال اول چې کوم هغه ډیر نان ججمنټل آی واز ویری نیوټرل هغه ټایم زما خیال وو چې دا کسان ویری اکسپټینګ دي لیکن زما چې کوم ما ایکسپیرینس دا وو چې دا 50-50 لکه کسان داسې وو چې هغه هر ټایم پته ولګېدو چې دا چې دی پنجابي پشان دی او ما دا هر ټایم پنجابي ډاکټر هم ویلي چې دې ته پښتو نه راځي خو هغه هر ټایم دا بیریر چې کوم دی هغه کراس کولو کوشش کړو او اردو کې ما سره خبرې وکړو لیکن میکسیمم چې هغه ته اسیم اردو نه راځي او چې کله اردو راځي هم بیا هم دا کوشش دا دی कि मुंग खपला गप शप को we also feel left out sometimes I think that sometimes मुंग left out بیا هم دا چې کوم دی لګ less accepting دی لیکن very good people to live with very simple minded straightforward دی easy to understand and dealing with them I would say कि dealing this سره ډیر آسان ده very straightforward dealing دی مشکل نه او تاسو د پښتو څونه ټایم کې زده کړل ما پښتو خو ډېر ښه نه دی او بیا ما کوشش دی چې لږ دا خبرې کوم دي کې خو ما دا چې کوم پښتو ما زده کړې دي دا صرف 3 کال ولا دی نو مخ او زما تیر دا چې زما پښتو کې شروع شوی او هغه فلمونه شروع شوی کې ودرګه خیر دې رښتا
ټوپک زما قانون دی داسې فلمونو کې دا پښتو کتلي وو اول ځل او بیا کوشش مې کړی خامته یو ټپه یا شعر داسې راته څه ووایه پښتو کې دا ډېر مشهور دی دی پښتو چې کوم ده په شعرونو کې او په دې کې زده کول غواړي یو وخت به چې په کدو باندې ملکونه ورانول یو وخت به چې په کدو باندې ملکونه ورانول دا اوس راته راوګوره چې غورځېږم او که نه ویل ډن ډېره مهرباني لقمان بي داسې یو که نه هلته کوم خلکو اکثر کوم زمونږ کوم کلي یو که نه هلته ټول په کتې شته که نه خو ان لکلي خلکو کوم خیال و هغه ډېر نیګیټیو ده آی ډونټ نو واټ از د ریزن خو دا وه که نه چې د آلموسټ 12 کاله مخکې زما چېړنې شوي وو هغې ټایم فیملي والا مقصد دې باندې دې خبره باندې ډېره ښه وه چې دا به پېښور کې د ایډمیشن دا به پېښور کې به څنګه به واده کېږي ما ته ډېر ویلي و چې به خپل یې خان کې داخله وکړئ خو زما دا خیال دی چې د اټ واز بیسټ ډیسیژن چې زه دلته پېښور ته راغلی یم او زما هغې هلته کم نیګیټیویټي و چې دې خلکو باره کې چې دا ډېر زیات مطلب یې کې قتلونه کوي یا جنګ جګړې کوي داسې زه چې دلته راغلی یم که دغه شان خلک دلته خو زه چې دلته راغلم که نه کې ایم سي کې هغې ټایم کې زما کوم ټول کوم ملګري وو هغه هم پښتانه وو خو دا ډېر خلک اوسئ شو که نه ډېر سره اول چې انسان بهر نه راځي بلکل چې ډیفرنٹ پلیس وي که نه او اکثره دلته کوم پېښور کې دا هم شته چې کلاسونو کې یا ایون کې کم ایون انټر ټیسټ کم کلاسونه هو یا کم کالج کلاسز وغیرہ ټایم کې هغې ټایم کې هم کله کله کم ټیچرز هغه پښتو ویله خو دس از ا ویری بیډ تھنګ اباؤټ پېښور very bad thing دا کم صرف تاسو چې خپل لوکل لینګویج به وایي که نه چې بیا بهر نه خلک به دلته نه راځي چې دلته not an inclusive thing لینګویج چې کوم دی هغه میجر کمیونیکیشن دا میجر کمیونیکیشن ایلیمنټ ده که نه چې بهر نه بیا چې خلک نه راځي تاسو کم ټیلنټ هغه به صرف تاسو خلکو پورې اوس ټولو نه ښه چې کوم ټوریزم دی هغه هونځه کې دی ټولو نه ښه چې کوم ټوریزم دی هغه هونځه کې دی او هغه خپل لینګویج هم د ګلګتي هغه قبیل شي دا خبرو دی لیکن بیا هم چې کله هم مونږ هلته ځو تاسو یو کس هم نه ویلوي چې کوم اردو کې خبرې سټارټ نه کوي هغه تاسو سره اردو کې خبرې شي هغه کله هم داسې نه کوي ګلګتي کې سټارټ کوي او بیا داسې وایي چې تاسو پښتو تاسو ګلګتي نه راځي او پېښور کې داسې دی چې انکلوزیویټي ډېر لږ کم دی اصل کې دې کې څه نقصان کېږي یو خو دا دی چې بهر نه چې کم کس راغلی که نه هغې لږ لیفټ آوټ فیل کوي دویم خبره دا ده چې هغې کې هم اکثر هغه کم خلک اکثر ډېر زیات ټیلنټډ دي چې هغې ټیلنټ نه دا خلک صحیح فایده نشي اخیستی دریم خبره دا ده چې کم خلک صرف په خپله ژبه وایي خپل علاقې کې که نه مطلب چې هغه چې ډېره غټه قومي څنګه چې د انګریزان یا هغه خو بېله خبره ده که مونږ کم لوکلز کم لینګویجز دي اول خو دی ډیولپ دی نه دویم خبره دی چې دی په خپله کم محنت دی هغه ساینس کې کړی نه دی اوس چې دا په خپله ژبه وایي صرف خپل چې مونږ کم ژبه وایو هغې هم نقصان به دا کېږي چې تاسو کم ټیلنټ دي تاسو کم ریسورسز دي هغه صرف خپل خلکو په پاتې شي هغې خپل کم خلک هغې کې هم تاسو چې کم محنت کې فار ایگزامپل تاسو 100% محنت کې خلکو ته چې کم فایده ورسي هغه تقریبا 30% دي تاسو چې جنرالایز اف یو ورک فار ایوریباډي که نه ټولو خلکو دپاره هر قسم خلکو دپاره چې کم هغه چې جی مخکې ډېره ښکلې ځای دی هلته انټرویو ورکړه هلته انټرویو کوو خو دلته یو ټیک ده یو خو دا دی چې کوم لوکل لینګویج که نه بیا دې سره بیا اکسپټنس کم شي چې اکسپټنس کم شي بهر نه خلک به دلته فیکټري دپاره نه راځي ایجوکیشن دپاره نه راځي دلته به خلک به دې علاقې به غټ بهر نه خلک به دلته نه راځي یونیورسټیانې به نه جوړوي ځکه چې اول کم کس چې را روان وي که نه هغه زندګي هغه کېږي افیکټ کېږي دلته چې مونږ دا لږ خپل پېښور به اوس زما خو 12 کال وشو ما خو په خپله مطلب دلته پښتو زده کړه که نه اوس دې اصل نقصان کېږي هغه د لوکیلیټي ته کېږي اوس فار ایگزامپل یو غټه ایریا ده که نه فار ایگزامپل لیټ سپوز ډی خان ده یا ټانګ ده دا دې علاقې کې اکثر خلک سرکي وایي که نه هغې خلک چې دلته خپل علاج دپاره نه راځي خپل ایجوکیشن دپاره نه راځي خپل فار ایگزامپل خپل نور کوم کارونه یې دې دپاره چې هغه پنجاب ته لاړ شي هغه ټول فایده به پنجاب ته کېږي یا هغې نور خلکو بل علاقو ته کېږي که نه خو پکار دا دی چې یو خو بل خلکو د بهر بل کوم خلک هغې دپاره چې دلته لږ اساني پیدا شي لینګویج به راکړي دویم دا دی چې فار ایگزامپل
اوس تاسو ته خبره کوم انټرټیسټ کوچینګ کلاسز برا کې کنه اوس میډیکل کوچینګ کلاسز دي انټرټیسټ ول کم انجینیرینګ ول کوچینګ کلاسز زما چې کم ټایم واغې ټایم کې اکثر ټیچرز دلته کم کلاس واغې کې پښتو ویله دا استر روان ده خو د دې دا نقصان وشو کنه چې ډېر غټ علاقې نه دلته خلک اړو ایجوکیشنل راځي نه چې هغه نه راځي انټرټیسټ کم کوچینګ کلاسز دې ته نقصان کیږي صحیح شو هغې خلکو ته کیږي هم کیږي هغه هم شاته پته کیږي دا اوورال دا لوکیلیټي هم شاته پته کیږي مونږ ته دا پکار دی چې ټول کم اوورال یو داسې کم مین کم جبهه یا داسې چې مونږ کم پېښور دی اوس دې کې وګورئ که نه دې کې اوس بهر نه دلته بزنس نه څوک نه راځي تاسو وګورئ یو غټ بزنس بهر نه څوک نه دی راغلی دی یو غټ یونیورسټۍ بهر نه څوک نه دی راغلی دی دلته جوړ کړی یو غټ دلته سټور نشته یا داسې چېرته هغه نشته چې بهر نه څوک چې راغلی هغې ډفرنټ ایکسپیرینس ډفرنټ خلک ډفرنټ خلکو سره به خلک چې میلویږي بیا خپل نیګیټیوټي هم خلک مونږ ولکم خلک دا هم پوه شي او نور خلکو پازیټیوټي هم خلکو به مونږ خلکو ته به لږ مخکې شي خو دې باره کې زه وایم چې دې کې لږ هولیسټیک اپروچ دا ډاکټر صاحب دا مطلب و که تاسو چېرته پښتو وایي تاسو به مین هم وایي دا مه هېروئ او دې سره سره چې کوم دی تاسو نورې ژبې زده کوئ او چې کوم بهرني خلک راځي د هغو هغه ژبې تاسو زده کړه پکار ده چې په دې کې به تاسو خپل علم خرڅولی شئ په دغه خلکو باندې د هغو سره به شریکولی شئ د هغو سره به کاروبار کولی شئ خپل چې کوم ریسورسز دي دلته هغه به پرې خرڅولی شئ د هغې ریسورسز به اخیستلی شئ نو یو بل ته به فایده رسولی شئ دا وایي چې موږ اکثر دلته دا محسوسوو چې پښتانه نورې ژبې ډېرې نه زده کول غواړي نو د هغې د وجې د دې ځای هغه فایده نورو خلکو ته نه رسي او د نورو ځای هغه فایده دوی ته نه رارسي نو ډېره زیاته ښایسته خبره ده موږ له پښتو بالکل نه دی هېرول پکار او دې سره سره موږ له ټولې ژبې قبلول پکار دي د هغې موږ له قدر پکار دی هغه موږ له زده کول پکار دي دا اوس هغه راغله باران او بیا پکې ګلۍ راغله دې وړه چترۍ کې ټول لا پټ شوي دي او ډېر यार इस जगह फंसने का मजा आता है تنزيل भाई پښتو کې څه ووایه دونه ښکلی موسم ده زه به دلته ډېر انجوی کوم بدمن یاد ده پرون دومره ګرمي وه چې کم از کم 50 مریضان داسې راغلي وو چې د ګرمۍ د وجې په هیټ سټروک ته تللي او د هغې سره سره موږ چې مسلسل داسې مریضان وګورو بیا ګڼه هم یې ډېر زیاته 600 مریضان ته مختلف قسمونه وګوري د هغې سره ټنډن مسلسل ډیوټیانو ډېر زیات فرسټریشن ته بنده تلوي په وړه وړه خبره باندې ورته بیا کار غوسه ورځي نو چې کله هم تاسو داسې ټریکینګ باندې راشئ او ځنګلو ته غرونو ته د هغې فایده دا وشي د ذهن د بیخي چې کوم دی هغه شي ډیټاکسیفای شي بنده ډېر زیات ریلیکس فیل کوي نو د ډیټاکسیفیکیشن دپاره دماغو کام کولو لپاره کول کولو لپاره د وجود د بیماریانو ښه کولو لپاره دا ډېر زیات ضروري چې تاسو داسې ځایونو ته لاړ شئ نور په پرېوتو شو زمونږ هم په ښکته تقریبا راورسېدلو دی هر څه له فنا ده څنګه چې نور فنا کېږي څنګه چې دا ټریپ دی ختمېږي ټریپ نه خو بلکې دا ټریکینګ خو هر څه فنا کېدل چې وي دا ختمېدل نه وي دا د یو بل کهانۍ دپاره آغاز وي د یو نوي ژوند دپاره د یو نوي مقصد دپاره د یو نوي ځای دپاره آغاز وي शायद अब्दुल जब्बार लोग